د خپلو وده جذبو کې شور پیدا کا خپلو وده جذبو کې شور پیدا کا بس را بیدار شزان کې زور پیدا کا د بېوسۍ پیغور یې راکړو ویل یې ځان له په خپل کلي کې کور پیدا کا. ډېر ښکلی زبردست. مننه. بس دی په خپلو پښو ودرېدمه جانانه اوس را باندې پور پیدا کا یوه جرګه مې په پلار بله وکړه داسې یو څو مشران نور پیدا کا. ډېر ښکلی زبردست ښکلی شعر. دا یو شعر دی چې احتشام ته ډالۍ کوم چې پتلو راتلو چې د شکمن نشي څوک پتلو راتلو چې د شکمن نشي څوک ځان له زمونږ په چم کې رور پیدا کا. ډېر ښکلی. راته راغاړې وته دا یې ویل فضل مال خپل انځور پیدا کا. ډېر ښکلی. یار چې په مخ د زلفو تار پرېږدي یار چې په مخ د زلفو تار پرېږدي او نو مازغه دې خود به کار پرېږدي په داسې مینه خو دې اور پورې شي په داسې مینه خو دې اور پورې شي یار چې د یار دپاره یار پرېږدي. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انزمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په خجامه به خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو سیمه داودزو راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر ایاز فضل داودزی صاحب را سره په دې خپرونه کې ناستې کوي ډېر وخته مو نه اخلم راځي په شریک ورته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ایاز فضل صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. مننه. وعلیکم السلام. له تاسو نه هم د احتشام نه هم په دغه ګرمۍ کې او په دغه لنډ تنګ وخت کې تر موږه پورې راغی له تاسو نه مننه. ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راوویستو. ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ داسې دی چې ټول نوم بیا به راسره خپل یو غزل شریکوئ نو ډېره زیاته به ښه. سمه ده. غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې ارشاد. قسم په خدای او په قرآن واجب القتل یمه قسم په خدای او په قرآن واجب القتل یما ګناه مې کړې د قربان واجب القتل یما د تورخم تورې کرښې د اقرار په خپله وکړو زه جوړه کړی یم شیطان واجب القتل یما. ډېر ښکلی. چې په ما ورانه ده نو زه په دنیا څه کومه خدایه راوارته و اسمان واجب القتل یما. غزل طرف ته راځم چې غزل داسې دی چې لنډ بهر غزل دی ته چې توبه وباسې ته چې توبه وباسې ما نه لمبه وباسې واه ته چې توبه وباسې ما نه لمبه وباسې یتیم د خپله کوره په نیمه شپه وباسې زما بچې به خانجي زما سره وباسې. ډېر ښکلی. مننه. زما بچې به خانجي زما سره وباسې جانانه ولې په ما خپله غوسه وباسې زما د زړه نه به ته دا تلوسه وباسې نن به د زړه د تله یوه ټپه وباسې نن به د زړه د تله یوه ټپه وباسې سله زما د مینې ته جنازه وباسې. ډېر ښکلی زبردست. فضله ولې ترېنه ټوله مزه وباسې. مننه. یقینا خوندور شعرونه او کتونکو به هم خوند اخیستې. ایاز فضل داودزی صاحب چانه پټ پناه نه خو زموږ د پیج دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پیژنګلو که نو ډېره زیاته به ښایي. ایاز فضل داودزی مې نامه داودزو په سیمه کې اوسمه په پیشې سره لکه په کار سره لیکچرر یم. صحیح. او په دغه داودزو سیمه مې صحیح. دا را سره هم شریک د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی؟ نه هم لسم کې وم شاعر وم هغه ټایم په ځان باندې پوه وم خو سبق مې ویلی بیا ما سبق چې برابرولو نو 2014 ولسم ختم شو په دغه ټایم کې بیا ما باقاعده چا خبره جواب هم راته میلو شو باقاعده مې لیکل هم شروع. صحیح. سنپ موږ سره پښتو ادب کې ډېر زیات دي نو کم سنپ مو ډېر زیات لیکلی دی؟ یاره ډېر زیات خو ورته نشو ویلی زیات خو مشرانو لیکلي خو غزل کې چې څه شته نو هغه بیا په نظم کې نشته. غزل باندې مې کار کړی نظم مې هم لیکلی دی خو
غزل کې ډېر کار ما کړی، ډېر نشم ویل خو غزل کې مې کار کړی. صحیح. کومو ټولنو سره مناستې پاستې کېږي هغې په اړه ماته لږ یوه ټولنه صرف شکیباله ادبي ټولنه ده زمونږ د خپلې سیمې ده، خو هغې ته هم ډېر کم ځم ځکه چې زه ما چې کوم د لیکچرشپ دی دا ډېر لرې. صحیح. نو بس چې په ځای باندې نو بس هغې ته ځم، نور زما نه کېږي داسې بنډارونه. البته داسې مشاعرې وي هغې ته چې ځمه، نور دغه یو بنډار دی چې دې سره تړون ساتم. صحیح. تعلیم په حواله که درنه پوښتنه وکړو نو تعلیم هم څومره دی؟ یاره تعلیم خو ما 3 ماسټر کړي، ایم ایس سی هیلث اینډ فزیکل مې کړی، ماسټر مې بیا په پښتو کې هم کړی دی او ماسټر مې اسلامیات کې هم کړی دی، بیا مې بی ایډ کړی دی، ایم ایډ مې کړی، جی ډي پي جونیئر ډپلوما هیلث اینډ فزیکل، سینیئر ډپلوما هیلث اینډ فزیکل، دغه شیان. صحیح. تر دې دمه مو څومره مواد به در سره پراته وي؟ تقریبا د یو کتاب برابر به 2 کتاب؟ نه مواد را سره شکر دی ډېر دی، 2 کتابونه برابر دي، د 2 نه به هم ډېرې، خو چې د 2-3 کتابونو نه چوټ چې زه راوباسم نو یو کتاب به داسې کتاب شي چې مطلب څه به پکې وي. صحیح. کتاب اړخ ته مو څه اراده لرئ یا نه لرئ؟ کتاب زما د نوم نه پاتې دی، یو ځل مې ول نوم کېښو واجب القتل یم، محمد شاه الکشفي، دا نه خیر دی لږ بدل به یې کړو، بیا مې ول نوم کېښو اوف هغه هم بیا ملګرو پرې مشوره رانه کړه، چا چې چاپ کو هغه وی لکه دا اوف نه خیر دی لکه بل، اوس مې ورته یو بل نوم ذهن کې دی، اوس که مې ووایي هسې نه بله ورځ یې څوک کتاب چاپ کړي رانه وانخلي. صحیح. ټیک ته جی. نورې پوښتنې به درنه هم کو چې کومې رایادېږي ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو، ملګري به هم دغه تمه لري. غزل اړخ ته راځو بلکې 2 غزلې درنه اورو نو د هغې نه پس به بیا ترنم ته هم راځو. سمه ده. د غزل نه مخکې 2-3 شعرونه ورته وایم چې تړلی یم چا بند په بند، تړلی یم چا بند په بند، وژلی یم چا بند په بند، ای سم پېښور ښار یمه لوټلی یم چا بند په بند. ډېر ښکلی. مننه. غزل دې خپلو وده جذبو کې شور پیدا کا، خپل وده جذبو کې شور پیدا کا، بس را بیدار شزان کې زور پیدا کا، د بېوسۍ پیغور یې را کړو ویل یې ځان له په خپل کلي کې کور پیدا کا. ډېر ښکلی. زبردست. مننه. بس دی په خپلو پښو ودرېدمه جانانه اوس را باندې پور پیدا کا، یوه جرګه مې په پلار بله وکړه داسې یو څو مشران نور پیدا کړه. ډېر ښکلی. زبردست. مننه. ښکلی شعر. دا یو شعر دی چې احتشام ته ډالۍ کوم چې پتلو راتلو چې د شکمن نشي څوک، پتلو راتلو چې د شکمن نشي څوک، ځان له زمونږ په چم کې رور پیدا کړه. ډېر ښکلی. راته راغاړې وته دای ویل فضل مال خپل انزور پیدا کړه. ډېر ښکلی. زبردست. مننه. یقینا خوندور شعرونه. بل غزل د نه هم اورو نو بس بل غزل اړخ ته راځو. دا د لنډ بهر غزل دی چې ارشاد. او پرختیا شوې ده، او پرختیا شوې ده، او پرختیا شوې ده، زمان اغلا شوې ده، په یو لمر مخې پسې ټوله دنیا شوې ده. واه زبردست. په یو لمر مخې پسې ټوله دنیا شوې ده، په ما خوستانه شوې په تا د چا شوې ده. زبردست. ډېر ښکلی. مننه. په ما خوستانه شوې په تا د چا شوې ده، داسې ګمسوم نوم خو چې څه بلا شوې ده، زمونږ د ټولو په سر غټه سودا شوې ده، مونږ به دواړه وجني دغه سلا شوې ده. ډېر ښکلی. غلطي منمه که نه قربان خطا شوې ده. ډېر ښکلی. زبردست. مننه. بس دی راپاسه که نه ټوله رڼا شوې ده، پښتونه تا باندې خو څه ناروا شوې ده، او ایاز فضل پسې خو لیونی بیا شوې ده. ډېر ښکلی. زبردست. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي. په دغه لړ کې نن راغلي یو د اوځو سیمه راسره ناست ایاز فضل دوځی صاحب. ایاز فضل صاحب پروګرام کې به درنه ترنم هم اورو، نو ترنم اړخ ته راځو. بالکل ترنم کې تر غزل یو 2-3 شعرونه د هغې نه مخکې یو 2 شعرونه چې نن سمې لوبې په ضمیر کومه ویر کومه، نن سمې لوبې په ضمیر کومه ویر کومه، دا ځل ماتم دې په تصویر کومه ویر کومه، چې د اسکارو کې تاثیر پیدا شي مرام به مومي، مرید غم درله د پیر کومه
ویر کوما زبردست چې جنازې مې پرې د ورونو لاړې یا علما زه به اوس څه په دې جاګیر کوما ویر کوما. ډېر ښکلی ترنم طرف ته راځو. غزل داسې دی چې ارشاد د چا یادونه مې د مل سلګو نیولی یما او د چا یادونه مې د مل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما زما مثال لکه نیمګړی انځور داسې انځور زما مثال لکه نیمګړی انځور داسې انځور تر اوسه نه یم مکمل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما بیخي خراب یم سے بمرم ورپسې زم ورپسې بیخي خراب یم سے بمرم ورپسې زم ورپسې پیره کوه دې کړو څه چل سلګو نیولی یما مننه او پیره کوه دې کړو څه چل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما ښکاري یارۍ باندې ستومانه شوله زکه راغله ښکاري یارۍ باندې ستومانه شوله زکه راغله واپس راوړی یې چار ګل سلګو نیولی یما مننه او واپس راوړی یې چار ګل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما خدای به دې نه بخي زما یار زما په ګناه خدای به دې نه بخي زما په ګناه واوره اشنا زه مطمئن یم سل پسل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما نن یې ریبار ته ویل یار له داود زو ته زما هو نن یې ریبار ته ویل یار له داود زو ته زما ډېر مې یاد شوی د فضل سلګو نیولی یما جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یما او د چا یادونه مې د مل سلګو نیولی یما. ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا ډېره مزه یې وکړه کتونکو به ترې هم خوند اخیستې. ایاز فضل صاحب پروګرام اخیره کې دغه کتونکو له څه لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ؟ نو بالکل یاره پیغام دی د باچا خان په پیغام باندې عمل نه وکړم او عمل خو لږ کم وي دا نو زه څه شی ما هیڅ ما سره څه نشته فضول دی هسې فضول دی هیڅ ما سره نشته دې دپاره صحیح بیا هم ډېره زیاته مننه کوو دغه خبرې پسې ما ته هم خبر راځي د شعاره ویډیو کې وایو دا ویډیو شیر که د شیر کېدو زموږ بل مقصد نه دغه مقصد دی چې زموږ دغه د کام شاعري دغه غږ تر نورو ملګرو پورې ورسي. کم پیج تاسو فالو کړئ د هغې نه تاسو ته زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. بیا هم ستاسو هم ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انزمام ما سره ناست مېلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.